تازه او مهم خبر دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی و چې در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تازه ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. د امریکا په ځینو ایالاتو کې طوفانونه 94 کسان مړه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په کینټان کې د طوفان ځپلو ښځو ایالاتو په ډله کې په ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړ. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي. لسګونه نور لا درکه دي. اوس ښارونه ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنو ډلو تر پرونه پورې هم په احتمال ژوندي پاتې شویو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په کینټا کې د طوفان ځپلو 5 ایالاتو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړ. دا ایالت د ډسمبر په 10 شاوخوا د 10 طوفانونو یوې څپې ځپلی و چې له امله یې اندي بیشتر لږ تر لږه 80 کسان مړینه تایید شوې ده. د کینټان مایفیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې قوي طوفان له خاورو سره کړې ده. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانت څخه نیولې تر لویدیځ کینټان او تخنیک پورې 300 کیلومتره ساحه کې ویجاړی رامنځته کړی دی. د میرزوري او وینلینډ ایالتونو هم د طوفانونو دغې څپې سخت ځپلي وو. هوا پېژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټا کې لګېدلی ریکارډ ماتونکی له 320 کیلومترو زیات واټن یې وهلی دی.